رانې ته مخکې شه. سړی خو بېهوشه شو خو چې یوازې ځای ته یې بوځو څوک راباندې را نه شي. جنای موزګار ټوپکي کې کار کوم نکه د هسپتال کې پروت دی او دا پیسې وره ځان علاج وکړي. ته بابا جانې تاسو خو دونه ښه یاست چې د خپل پلار دپاره نن ډېرې پیسې د علاج دپاره ورکړئ او نه دې هر چا له داسې زامن ورکړي. پیسې دوه اخېستې په پلاره کې چا چې ودرېږه ما څوک دی د خبرو کې هغه خبره مه منه. چا نه تپوس کوه وایه کور دې کم دی چا ته معلومات مه کوه او وایي چا ته روانه چا ته هېڅ هم مه وایه. بابا جانې ټیک ته او ټیم ناوخته دی دا اپریشن دی چې هسپتال ته ول دا پیسې ویسمه. د ښه زر لاړ شه. هغه د کس خو را روان دی پهلې ته معلومات اخلو چې د کم ځای دی چېرته ځي پیسې میسې به ورسره وګورو که پیسې ورسره سیوا وي پهلې ورته خبرې کړو بیا به یې پېوښه کړو ګردې به کې وباسو. کار خو رانږدې شو هغه راپسې چې ګیر وکړي. هسپتال ته زر لاړ شم دا مې اپریشن دی چې پیسې ولویسم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو چېرته روان یې دومره ډېرې پیسې درسره دي؟ دا خو بابا جان ول پیسې راکړې هسپتال ته ځم او دا مې اپریشن دی. سړی خو بېهوشه شو خو چې یوازې ځای ته یې بوځو څوک راباندې را نه شي. اړه ډاکټر خو سړی اغوا کو چې پولیس سټیشن ټلیفون وکړم. اړه پولیس سټیشن دلته دوه ډاکټرانو سړی اغوا کړی دی راشه پسې ګردې دوکاږي زر ځان ورسوئ. سړی خو بېهوشه دی زه په ډاکټر پسې ځم چې ګردې ته وباسم. A few moments later. خانجي کسان دادي کسم دوګیر کړي. هلو دا پولیس راله لقونه وهاي هاندز اپ. ډزونه کې موږ دله ځان درکوو. رانې ته مخکې شه. ما ته پرېږده هسپتال ته بوځه. ګایز دا ویډیو موږ سپیشلی د ماشومان دپاره جوړ کړه که ماشومان هر چېرته روان وي خو د کور انفارمیشن چاله مه ورکوئ نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. والسلام.